د بهرنیو چارو وزارت د مالی او اداري مرستیال محمد نعیم په کابل کې د چین سفیر ژاوسنګ سره وکتل. په ناسته کې د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې د وروستۍ امنیتي پیښو او د افغانستان چین اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. محمد نعیم ورتګ د پیښې له امله خواشیني څرګنده کړه او زیاته کړه چې پلټنې روانې دي. همدارنګه روسیې ویلي چې له اسلامي امارت سره باید همکاري زیاته شي. د تاجکستان چارواکو د وروستیو مرګونو بریدونو وروسته له مسکو غوښتي چې د ګډو پوله ساتونکو ګزمې پیل کړي. د چین سفارت دا بریدونه درنه جنایي پیښه بللې او اتباعو یې د سرحدي سیمو د تخلیې غوښتنه کړې ده. د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله کې له وروستیو ناندرو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې د دغه وزارت مالي او اداري مرستیال محمد نعیم په کابل کې د چین له سفیر ژاوشنګ سره لیدلی دی. د خبرپاڼې پر بنسټ په دې ناسته کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ګډې پولې د وروستۍ امنیتي پیښې ترڅنګ د افغانستان او چین د اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو تفصیلي خبرې وشوې. محمد نعیم د پولې د پیښې له امله خواشیني څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې د موضوع په اړه پلټنې روانې دي. د چین سفیر ژاوشنګ ویلي چې د دې ډول بریدونو عاملین هڅه کوي د کابل او بیجینګ ترمنځ اړیکو ته زیان ورسوي او د چین هیواد د اړیکو د دوام او همکارۍ د پراختیا لپاره ژمن دی. په همدې حال کې روسیې ویلي چې اسلامي امارت سره باید همکارۍ زیاتې شي. د کرملن ویان دمیتری پیسکوف ویلي چې له اسلامي امارت سره تعامل باید پیاوړی شي. هغه ټینګار وکړ چې افغانستان په سیمه کې مهم هیواد دی او مسکو اسلامي امارت د افغانستان د قانوني حاکمانو په توګه په رسمیت پیژندلی دی. له دې ټولو سربیره دوشنبه وایي چې د افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت ناسم دی او له روسیې سره د بیړني امنیتي همکاریو ته اړتیا لري. د تاجکستان چارواکو د یوې اونۍ په ترڅ کې د 2 مرګونو بریدونو وروسته چې پکې د سرحد په نږدې ساختماني او کیندنې پروژو کې د چین 15 کارکونکي ووژل شول، له مسکو غوښتنه کړې چې د ګډې پولې ساتونکو ګزمې پیل کړي. د رویټرز د راپور له مخې د دوشنبې او مسکو ترمنځ خبرې روانې دي څو له افغانستان سره په ګډه پوله کې ګډې ګزمې رامنځته شي. ترنګتیا هغه وخت زیاته شوه چې د نومبر په 26مه د تاجکستان د چارواکو په وینا له افغانستان سره په ګډه پوله کې د بي پیلوټ الوتکې په وسیله په دې سیمه کې د چیني کارکونکي کمپ 2 ځلې په نښه شو. په دې برید کې 15 کارکونکي ووژل شول او 10 نور ټپیان شول. د چین سفارت دغه برید درنه جنایي پیښه بللې او پر خپلو اتباعو یې غږ کړی چې ژر تر ژره له سرحدي سیمو ووځي. په کابل کې د چین سفارت هم د شمالي افغانستان د قانونو له کارګرانو غوښتي چې سیمه تخلیه کړي. دغه راز له دویم برید وروسته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله او چارواکو ته یې امر کړی چې د داسې ناوړو پیښو د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه پیښه د ځانګړې کړۍ کار بللی چې موخه یې د سیمې هیوادونو بې ثباته کول دي. د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي خپل تاجک سیال ته ډاډ ورکړی چې کابل هر اړخیزې همغږۍ ته چمتو دی او له ګډې مبارزې سره یې وختي اړتیا بللې ده.